हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तेरे दर्स के मुगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ हुए लिखा ना मुगा हुए बेसिक स्ट्रक्चर से मतलब मार डिफ क्लास का और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ बेसिक स्ट्रक्चर से मतलब यानी द हर कोड खपल कोड कول न मख के सो लाइन कोड دی هغه باید موجود وي ستا په دې پروګرام کې زه آی ډی خلاصوم هغه کوډونه کم ول زیل ته بیا لیکم ها هاش انکلود آی سټریم نن موږ همدا وایو چې دا څه معنا لري یو لاین دا وته لیکي سل پیسه دا وته لیکي بیسیک سټرکچر دی ته وایي ساختمان هغه جوړښت یعنی دینه مخ کې زه خپل کوډ ولیکم دا لاین نه وته لیکي نیکسٹ یوزینګ نیم سپیس std دا سیمی کولن آخر کې راځي صحیح شو بیا بولی کوم مین بیا بل تراشم د باډي اف بس ټول لین کې سی انکلود سی او ان آی او نه راځي کونیو ډاټ ایچ خبره لاړې د کتم ډیف کې د ضرورت نشته کونیو ډاټ ایچ بیا ګټ سی ایچ خبره نشته لیو اٹ دا اسانه نه کنه پوښوي بس ډایرکټ دا ولیکي ضرورت نشته اضافي شیان لیکلو صحیح د دوی بیسیک سټرکچر اف C++ د نو مخکې زدار ته تشریح کوم زه غواړم یو پیغام پرنٹ کوم پرونه ما درس کوم دا ویلیو زه غواړم یو لیکم لیکم پروګرامینګ یو پیغام لیکم پروګرامینګ کلاس صحیح C++ کلاس سی آوٹ معنا کنسول آوتپوت نه شما نمیتونی بیان که نشته کنیم ما زبان تغییر میتم صحیح نه خیر است تو بیش برو نه در چی بر ما که درس میداد و جباز آمد که نوشته کرد که با اولین درس امتحان خوش آمدین در پایین نوشته کرد که با اولین وبسایت یا اولین آموزشگاه در علامه خوش آمدین 100% صحیح است خو د HTML او د CSS است نه د C++. خیر بازم که رفتیم سی اوت چې کله راولي سی اوت کلاس کې ورته لیکي مثلا خوش آمدید کلاس اشاره کلاس داسې نه هغه څه نه لپاره ورکړي دا کیږي سی اوت څه معنا دا معنا سی اوت مبتدا کنه جواب اینو سی ان داخل کردن یک سیف کردیم و میرفت که رن میکردیم در پیام برنامه میامد که اولین درس یا اولین یک چیز که فارسی نوشته میکرد میامد و چی رن که میکردیم بیان که مکمل جواب براتان بدم صحیح است دراصل ما زبانا که داریم پروگرامینگ لنگویجز که داریم او چند نوع هستند یک است اسکی صحیح شو یو ده اسکی صحیح ده بل چی ده یونیکود چی ده یونیکود اسکی با چی معنی اسکی امریکن standard code for information interchange این ایمان است ها एक देखा कोड सिस्टम अस बना में यूनिवर्सल कोड सही است این بچی माना ما که نمی کد نشته میکنیم یک عدد نشته میکنیم یک حرف نشته میکنیم این در کامپیوتر که داخل میشه برای پروسس برای از او یک کد داده میشه چی داده میشه یک کد بطور مثال ما دین روز بالای رو بسیار بحث کردیم اینجا صحیح شد بازم میکنیم از سر ما نشته میکنیم بطور مثال این اینجا یک عدد نشته میکنیم A ما در کامپیوتر شاید نشته کنم احمد صحیح است احمد خب باید بشناسه ترجمه میشه نه ما گفتیم اینمی هر معلوماتی که ما در کامپیوتر میتیم در چی تغییر میده در 01 خب اگر عدد باشه به طور مثال ما میگیم 5 چطور تغییر میده څنګه تغییر سلور 2 1 صحیح دغه 15 کوم عدد چې جمع کوم 15 کیږي یو سلور یو دا څنګه ده 0 دا یو آله ببینین خواه 101 از این چی جور شد 5 یعنی 101 با چی مانا 5 یعنی کمپیوتر زبان ما را در چی تغییر داده 01 بینمی ترتیب یا جذر از رو میگیره 77 است 77 دیگه نه 22 دماغ غلطه 11 22 پورا 0 ماند
صحیح است باز 5 10 یک میمانه یک ماند 5 10 یک میمانه یک 1 0 1 0 1 0 1 1 ماند هر چیز تغییر میده آله چرا که یک کد داره آله خب اگر عدد بود اینمی عدد این خود تغییر داد به آسانی اینمی علامت چطور تغییر میده اینمی جمع علامت چطور این خود عدد نیست ده خود عدد نده دا څنګه دې جزر واخلو نه د جمع علامت او کوډ ورکړی دا په نوم دی 43 او دا کوډ سیستم ثابت دی اوس دا کوډ چې ورکوي یو علامه ته الف ته حمزه ته با جیم دته یا ای بی سی ته یا علامو ته دې د کوډ ورکړل شوی دی تیار د کوم سیستم لخوانه یا اسکی دا او یا یونیکوډ یا اسکی یا یونیکوډ دغه دواړو کې کوډینګ سیستم ورکړل شوی دی اوس یو ژبه چې دا اگر یک زبان است پروگرامی لنگویج یا د اسکی از اینمی را سپورت میکنه اسکی را یا هم یونیکود را سپورت میکنه اور سی پلس پلس کدام را سپورت میکنه آره ببینید د اسکی کس ما پشتو دری عربی زبانها را نشته کده نمیتانیم و سی پلس پلس هم اسکی را سپورت میکنه چی سپورت کوي اسکی سپورت کوي نو په اسکی کې زه پښتو لیکم خا یا دری لیکم راځي وی ګورو دا دا ډبل کوټیشن تو میگه اینجا نشته کد بیان ما هم نشته میکنم صحیح است اینمی نه ما نمیگم شما سوال کردین باید با ثبوت بر اساس صحیح است اینمی پرژن شد صحیح است نشته میکنم احمد why because it supports ASCII coding system هغه چې د کوم دې تل کړي سره ورته کوم چې هغه په نوټیفیکیټ کې تر سره نوټیفیکیټ کې خوشامد خود لیکل کیږي سره all leave him he can ask me question okay so we should not interfere Vinit bank شاید پښتو را بشناسه هغه حیران اجداد شي دی اوس خوشوي دا څنګه رن کوم اوس خوب سوال کردی اگر سوال نمیکردی ما را تشریح نمیکردم نه بالکل خب این تو نیست ها این را ما تشریح کردیم و شما امروز آمدین خوب شاید استاد شاید بیان که او را مالی با ثبوت برسانیم دیگه خوب نیست نه اون نوتپد HTML است and HTML is not a programming language it's a markup language control n چیرته دلته خو بیا هغه ده که نه زه یو غواړم یو ټیګ استعمال کوم خو راځئ H1 صحیح است H1 به معنای هډینګ 1 است شاید دیده باشی نیره خوش آمدید نشته میکنم خواه کمان دغه کیبورد ما ته ډیر مشکل جوړ کړی خوش آمدید او چیز میشه نه ما بلد نیستم با این لپتاپ ما نیست اختیار خیلی مشکل نیست این را ما میکنیم سیف صحیح است پیش از اینکه را سیف کنین کی میگه انکودینگ کی میگه امریکن نشنل استندارد انستیتیوت یونیکود باز د یونیکود UTF-8 به خاطر زبانهای ماست دایی ثبت کو و نام از چی است بطور مثال ما برش میگم نام از او است مارنینگ .html desktop save میکنیم بند نمیشه یه دکا او کمان دا اوس کار نکیده سیستم ای ما کود سیستم نوتپد هم در اصل اسکی است و باید تو تغییر بدی UTF-8 صحیح است دو باز میشه مشکل نیست شاید کدام طریقه باشه که ما تا حالی ندیدیم شاید باشه ما گفته نمیتونیم ما ندیدیم که سی پلس پلس در این مود یک پشتو در این نشته شد و شاید اگر باشه هم شاید یک ترد پارتی سافتویر استفاده شده باشه خود از اونه از سافتویر دیگه از اون کار گرفته شده باشه اگر نه ما تا حالی ندیدیم شاید یک سافتویر آماده باشه که امکانی از باشه نه خیر وقت ټینشن مکو دا دوی درس هم ده خوشو دا دوی درس هم ده
لکه دویم کمپیوټر ساينس والا دي ټول ښه صحیح شو نو موږ دلته انګلیش چې ولیکو اوس ما ورته ویلې امریکن څه معنا وه امریکن سټانډرډ اوس مشکل څه شي کې جوړ شو دغه آسیا هېوادونه ویل چې دا خو مشکل ده موږ به سافټویر نه جوړوو پښتو درې عربي ژبې نشته نه دی کې نو څه وشول یونیکوډ جوړ شو 1990 کال کې آی تھنک سو یونیکوډ کې چې دا د هرې ژبې د هر توري لپاره یو کوډ سیستم موجود دی برای هر زبان د یونیکود کې است برای هر حرف یک کود سیستم موجود است سم مشابه راځي نه د چې راشي بیا کمپیوټر ترجمه څنګه وکړي شنو ا مشابه کوډ نه شته بیغم اوسېږه مونږ یونیکود کې تقریبا نه پوهېږم 15,000 تو اکورډینګ سیستم لرو و د امریکن چند داریم 100 چند است 100 چند کجا و 65,000 کجا فرق داره نه یونیورسل کود است یعنی دی که است برای اعداد برای علامات برای حرف کد سیستم داده شده اول سی پلس پلس که است اسکی را سپورت میکنه نه که یونیکود کلیر خدایی که استاد سوال جواب شوی خواهد غواړم امغه پروگرامینگ کلاس ته راشم پروگرامینگ کلاس دسی می ولیکم پروگرامینگ کلاس ته راغلم کلیر زه غواړم دا پیغام ماته پرنٹ کی بل ماته آوټپوټ راکی پرنٹ کی دا اوس وګورئ دغه فایل خو چې دا د سی پلس پلس فایل لګن په کوم نوم باندې دا به سیو کم کنټرول اس سیو وکول اول ځل به دا سیو کی کنټرول اس سیو یا کدل ته نشي کولای بیا به فایل تراشي دا به سیو کی سیو ورته ولیکه په دغه ځکه صحیح ده لکه ضرورت ما چې هلو بس ولیکه خلاص دلته سوای سیو اس ټایپ په کوم فایل کې به سیو کی کوم پروګرام کې سی پی پی سی پلس پلس کې ای اکستنشن یازو است پسوند یازو است از این معلوم میشه که نمی هلو نمی به نام هلو یک فایلی که است این در اصل فایل سی پلس پلس است که در دیو نوشته شده این میره ما میگیم سورس فایل چی میگه میره سورس فایل منبع پروگرام ماست از این ما پروگرام نوشته میکنیم صحیح است سورس منبع ته وای سورس فایل لازم او دا کوډ چې لیکل دی ته سوای سورس کوډ لکه مخکې مارته ویلې چې آی ډی ای ایډیټر ولري افعال نه پیغام چیرته لاړ یو ایډیټر ولري آی ډی ای یو سافټویر چې ایډیټر ولري صفحه داشته باشه د صفحه ما سورس کد نوشته میکنه خب بنویس سورس فایل است سورس فایل سورس کد داره از این سورس کد یک نتیجه را به دست میاره چی نتیجه باشه انمی سورس کد که است باید کمپایل شوه نشوه باید کمپایل شوه مرحله دوم کمپایل بود د 01 تغییر شوه پس 01 برای ما پیام به زبان های لیول لنگویج برای ما نشان بده اول بیش از اینکه را کمپایل کنین سیو کنین ایرا خب په کوم ځای کې سیو کوو په ډیسکټاپ باندې په کوم نوم هلو باندې سیو شو راځي چې د ډیسکټاپ باندې ورم دا مینیمایز کړئ دلته وګورئ هلو په نوم باندې سی پلس پلس یو فایل جوړ شو this is called source file and within this source file we have source code موږ source code لرو باندې ښه اوس دا ما سیو کړه راځي چې اوس یې ترجمه کو دا د کمپایلر دی باندې کلیک وکړئ د غزي صفر یو یعنی کمپایلر چینج کړئ ماشین لنګویج ته کلیک یو کړئ سي ترجمه شروع شو دا وشو تاسو ته راپور ونیم درکې دلته وګورئ کمپایلیشن ریزلټس کمپایل د ترجمه چې شروع نتیجه شراله ایرر 0 ته کوم مشکل نه لري کوډ کې وارنینګ هم نه لري آوټپوټ یې شه درکا نتیجه شه output a file enemy چی است enemy است output file name c the user the hp the desktop میگه برای desktop enemy فایل که شما کمپایل کردین یک دیگه فایل جور کرد hello.exe خو فایل ما خو hello.cpp بود enemy فایل بود ازیر exe فایل چطور جور کرد کمپایلر همی کار میکنه exe به معنی executable اما پروسس شده کد پروسس شده فایل پروسس شده یا output تان result تان نتیجه دست تاسو پدې کې وی اگزی فایل می تر جوړ کو وګوره یو hello.cpp دا او کمپایلر چې دا کمپایل کړي څه جوړ کړ hello.exe فایل جوړ کړ دا اگزی فایل ده د نتیجه شما است نتیجه مکاره که شما د این انجام دادین د کد آل اینمی را اگر شما دبل کلیک کنین مستقیم باز میشه اگر شما میتونین د امی آی دی ای رن کلیک کنین رن بچی معنی مو اگزی فایل رن کوله فایل چې ترجمه شوی اگزی فایل کې نتیجه ده هغه ماته خلاص کړه رن باندې کلیک وکړه سي نو دا راغی تاسو پروګرامینګ کلاس کلیر پوه شئ دې ته موږ وایو کنسول
کنسول داره این کنسول است ها ای از ویندوز میگیره ها خود اینمی آی دی ای توانایی زیر نداره که یک کنسول مود داشته باشه و نتیجه او را برای ما نشان بده ای از ویندوز میگیره برای اپراتینگ سیستم یعنی ویندوز میگه که نمیره نشان بده خلاص نی پروگرام برای ما نشان داد پروگرامینگ کلاس خلاص پس این را بسته کنین پس اگر این تغییرات آوردین ما برشان میگم که سی پلس پلس پروگرامینگ سی پلس پلس پروگرامینگ اینا ما پس از سر کمپایل میکنم چرا که امو فایل خو عالی موجود است اگزی فایل خو نتیجه سی پلس پلس چیز نبود پروگرامینگ بلکه چی بود بلکه دو یک دیگه پیام بود پروگرامینگ کلاس بود دا اگزی فایل است فضول خو خلی دا ډیلیټوي کني ډیلیټوي مشکل نشته راش صرف دومره که بیا سر نه کمپایل شو اوس نوې کوډ کمپایل که سی پلس پلس پروگرامینگ پس اینا میره نو ساخت اگر شما را دیلیت میکنین بطور مثال دیلیت شد پس بین امو سورس فایل پس کمپایل کنین یک دیگه پس از سر یک اگزی فایل برایتان جور میکنین اینمی است ایره پس دا اینمی آی دی ای میم و ایره باز میکنین اینمی نتیجه سی پلس پلس پروگرامینگ اول کمپایل میکنه اگزی فایل میسازه با امو اگزی فایل که ساخت او را ما رن میکنیم ګورئ درې مرحلې دا چې کوم وس دا بل نوم باندې راځي یا په ما سابقه نوم باندې کوم یو دا اوس بیا هغه کلاس پروګرامینګ دا سی پلس پلس ګورئ یو خبره ده د فایل نوم نه هغه فایل نوم چې دا ما به هلو وي ګوره څه وایي دلته hello.cpp که دا نوم بدلولی شي خو زه وایم چې نه په دې پروګرام کې زه دا پیغام بدلوم مثال زه ورته وایم چې کمپیوټر is a machine صحیح اوس وګورئ زه وړوکی کوم په دغه اگزی فایل کې خو مخکینی پیغام پروت دی دا زه ډیلیټولی شم مشکل نشته سورس فایل خو نه ډیلیټ سورس فایل بیا سر نه کمپایل که ګوره دا بیا اگزی فایل یې جوړ کړه دې کې ستاسو نتیجه دا زه دلته خلاصوم رن دا راغی یعنی دغه فایل دا یو د ګوره hello.exe اینمی فایل رن کړ باز کړ کلیر داسې او که نه ډیلیټوي اگزی فایل مشکل نشته هر وخت دا پروګرام خلاصو کول دا کوډونه به موږ د سره لیکو اوس ګورئ زه دا فایل بندوم دا تا په کوم نوم سیو کړی hello.cpp دا ما بند کړی بند شو ختم دا فایل تا سره سیو ده کنه بس همدې ما ډبل کلیک وکړه سر نه خلاص کړه ما فایل کې سیو دا کارونه صحیح شو دا بند کړه ته سم کولای شي سر نه ډیف خلاص کړه ډیف دې خلاص کړه دلته کمان ډیف اوپن ته لاړ شه اوپن او هغه فایل په نوم دې شو هلو کنه دا هلو ګوره سی پلس پلس سورس فایل بس دا اوپن که چې اوپن دي که دا خلاص کړي ډایرکټ هغه فایل هم خلاصولی شي د پروګرام نه سر نه بیا خلاص که مشکل نشته راځئ چې یوه عملیه ورکړم زه دلته نور هغې ما دا تشریح کوو زه ورته وایم چې مثال 50 جمع 50 دا به صفر یو ته واړئ ما ته نتیجه پکار ده بېرته زما په ژبه کې پکار ده بیا سر نه کمپایل رن بس خلاص سل جواب ورته درکړو بالکل ویری ګډ اوس دلته یو بل طریقه زه ورته 500 جمع 50 یہ اردو ادا چی کنا بین خود جمع کنا ما اول کمپایل میکنیم باز رن یک بطنی دیگه هم از آپشن این کمپایل و رن در یک وقت میکنه کمپایل این رن بر کلیک کنین کمپایل این رن کلیر کدام مشکل است صرف در اینجا ما پروسس کود سی پلس پلس تشریح کردیم که تو کمپایل میشه اگزی فایل میشه و ما رن میکنیم کلیر اول بین پس دامو پروگرام میا پس میا enemy compile and run راځي چې اوس بیسیک سټرکچر تشریح کو اول لاین ته راځو صحیح اول لاین ته وګورئ تاسو هاش انکلود بچی معنا داخل شامل اول شامل شه دا ای ما برای کی میگیم برای کمپایلر میگیم پیش از این که نمی کود ما را کمپایل کنی اینمی فایل شامل کو کدام فایل به نام آیو استریم خلاص سمره ایزی ده ما برای کمپایلر میگیم پیش از این که فایل ما را ترجمه کنی کمپایل کنی پیش از این اینمی فایل شامل کو چرا اینمی سی اوت کار ازو چی است که
که آوتپوت میتونه برای ما اینمی ببینن شما برای آوتپوت کردن اینمی کامپیوتر از ماشین شما سیاوت کار گرفتن. خب برای سیاوت در کجا گفته شده که تو اینمی کار انجام میدی؟ اینمی آی استریم گفته شده. این پری دیفاین کد است، پیش از پیش جور شده. اینا ما کمپایل نمیکنیم، این صرف شامل میکنیم. به این معنی ما شما رو میگم در کیبورد نوشته کو اس، آیا اگر کیبورد نباشه شما اس نوشته کده میتونید؟ نه خیر. اگر آی استریم فایل نباشه اینمی از ما از سیاوت کار گرفته نمیتونیم. That's it. include شامل کو کدام فایل؟ آی استریم فایل. اینمی آی او بچی معنی input output. این در پروگرامتان هر کار که شما هر وقت که input میدین بریزو و output میگیرین از این طریق انجام میشه. تمام input output اینمی فایل انجام میده. اول سیاوت کار سیاوت چی بود؟ نی پایان باید نشان بده. این سیاوت توانایی از کجا پیدا میکنه؟ از او استریم output stream. سیاوت به معنی کنسول output. کنسول اونم سیاه اسکرین میگه. output کو این رزلت نشان بده. خب این در کجا گفته شده که نمی کار انجام میده؟ در آی استریم فایل گفته شده. نمی هدر فایل است. در آی استریم هم باز در او استریم برش گفته شده. output stream. stream بچه معنی آی به معنی input. این همی کامنت هستن خواه. شما با این کار ندارین خواه. این کامنت ما است. ما یک نوت نشته میکنم. کمپایلر با این کود کار نداره خواه. این کامنت است. input آی به معنی input و او به معنی output. یعنی ما خواه شما اگر در کلکولیتر یک عدد نشته نکنین آیا جواب براتان میده؟ نمیده. حال باید input بتن. اما input در C++ که است از طریق نمی آی استریم انجام میشه. input output و output از کجا میشه؟ از او استریم. stream بچه معنی flow of data. امو طریقه امو شیوه که از او طریق شما input output هم میدین امو طریقه را ما میگیم stream flow of data. با کدام طریق یعنی امو input output که ما میتیم امو طریقه که استا او یعنی input output که استا طریقه از او را ما آی استریم میگیم. خلاص یک میکانیزم هست در اصل. اگر این نباشه سیاوت شناخته نمیشه. این میگه که سیاوت این کار انجام داده نمیتونه بیان که نشته کنیم. صرف او را ختم میکنیم. او را بیان کمپایل کنیم. کمپایلر چی میگه؟ اینمی دیبگر برای ما چی میگه خواه؟ میگه بالای لاین 8 اینمی لاین 8 است نه؟ چی میگه؟ میگه سی یوزر اینمی hello.cpp فایل ما ترجمه کردم و یک مشکل روبرو شدیم در اینجا. بچی؟ سیاوت was not declared in this scope. میگه سیاوت که است در اینجا شناخته نشد. سیاوت یعنی چی کار انجام میده؟ نتیجه داده نمیتونه بدون صرف او. اگر او شامل شد مشکل حل است. لیکن یاد داشته باشین اگر یک نفر برای تان گفت که کمپایلر ایره کمپایل میکنه نه خیر. ایره برای کمپایل از نیاز نیست. این کمپایل شده. این پری دیفایند کد است. پری دیفایند پیش از پیش تشریح شده جور شده. صحیح است؟ خب اینمی مکمل فایل ما چی میگیم؟ اینمی آی استریم فایل چی میگه؟ this is called header file. ایره چی میگه؟ header file. header چرا میگه؟ در بالا است بخاطر ازو header file. اینمی header file در کجاست؟ این از یک لایبرری گرفته شده. لایبرری در کجاست؟ او وقتی که ما اینمی آی دی را اینستال میکنیم لایبرری خودش اینستال میشه. اما از لایبرری تمام کدها را که پیش از پیش در اونجا موجود است اونجا گرفته میشه. ما خود ما با کمپایلر میگیم که تو از یک لایبرری یک فایل بگیری و بیار به نام آی استریم شامل کن. بدون از این تو نمیتونی از سیاوت کار بگیری. صحیح است؟ ما با کمپایلر گفتیم که یک هیدر فایل شامل کنیم. این هیدر فایل است آی استریم. آره ایرا هیدر فایل میگیم. ایرا هش انکلود مکمل لاین چی میگیم؟ لاین مکمل ما یک نام میتیم به نام یک کد کامنت است. ایرا ما میگیم پری پیش مخینا پری پروسیسر مخینا عمل به اجرا شوی. یعنی پروسس بالای ازو شده. ما انجام نمیدیم پروسس بالای آی استریم. پری پروسس دایرکتیو یعنی یک دایرکتری چی است؟ اونجا موجود است لایبرری است بالای ازو پروسس شده. ما انجام نمیدیم.
چرا شامل کردیم بخاطر انجام دادن یک کار از طریق سی اوت. خلاص پری پروسسر دایرکتیو وही را بعض نفرها میگه انکلود فایل مشکل نیست انکلود فایل هم برش میگه چرا که در اول انکلود آمده الان تشریح شد مشکل خو نیست. علامه بخاطر کمان یک امر که نمی را شامل کن. شما اگر اکسل پروگرام دیده باشین مساوی پیش از هر فانکشن داده میشه یک بخاطر یک امر یک کماند است. خب شاید شما امو نوشته کنین سم و اگر مساوی سم نوشته کنین فرق داره. صرف بدون مساوی سم نوشته کنین و میگه خب سم یک نام است یک چیز یک لفظ است. اگر مساوی بدن و میفهمه که فانکشن است. شاید ما امو نوشته کنیم انکلود شاید اینجا نوشته کنیم انکلود. خب فرق بین انکلود و اینمی انکلود و او انکلود فرق باشه باید. پوشو په دې خبرو باندې نو دا خبره تشریح شو بیا درته دا یو هیډر فایل دی هیډر فایل یعنی یو لایبرری نه راخستل شوی یو فایل دی چې پری پروسس شوی او دې ته موږ هیډر فایل وایو په هیډر فایل کې څه شی دي څومره پروګرامینګ کې چې موږ څومره انپوټ اوټپوټ ورکو اخلو د دې لارې نه تر سره کیږي بغیر له دې نه انپوټ اوټپوټ نه تر سره کیږي کلیر. خب لاین دویم لاین ته راځو نن بیسیک سټرکچر وایو موږ یوزینګ نیم سپیس اس ټی ډی یوزینگ استعمالوم لگیم استفاده میکنم نیم سپیس یک جایی که در اونجا نام ها مشخص شدن نیم سپیس این تمام نام ها سپیلینگ ها یک خو کاری ازو است وظیفه ازو یک نامی ازو است این نام از کجا گرفته شده. خب صحیح اگر سیاوت است ما سیاوت تو نشته میکنم سی یو او تی مشکل نیست ما میگم صحیح است نه یعنی مشخص نام که برش داده یا شاید تو یک نام نشته کنی که او با چیز باشه اینجا باید کنفلیکت نشه کنفلیکت پیدا نکنه شاید یک خود یک کلمه رو ما نشته کنم سیاوت خب او سیاوت ما و این سیاوت باید فرق داشته باشه تمام ام کلمات مشخصه در کجا ذخیره کرده در نیم او را ما نیم سپیس میگیم از این طریق ما میتونیم که پروگرام خود ما را منظم کنیم یعنی جنجال پیدا نشه در بین نام ها ما که میتونیم موضوع است که استفاده میکنیم استاندارد بچه مانا این همین نیم سپیس که است نام ها که هستن این یک لایبرری هستن چی هستن لایبرری std به معنی استاندارد std به معنی استاندارد یک لایبرری است ها استاندارد یک لایبرری است. ما میگیم بوک لایبرری در کتابخانه چی میباشه کتاب ها میباشه ما براتون میگم در این لایبرری میری در این کتاب باز میکنی در اون کتاب نمی درس میخوانی ما میگم این سیاوت است این سیاوت از اینجا گرفته شده و این یک لایبرری موجود است خلاص و اینمی آیستریم که است اینمی کار که خو انجام میده برای سیاوت میگه که اینمی کار انجام میدی اینمی نام از کجا میگیره آیستریم از استاندارد لایبرری میگیره اینمی نام سی ان سی اوت اف در گوره رزرو لفظونه دی بعضی نمونه دی مشخص هغه ته تغییر ولا نشي که معمولی تغییرات د کرا واستل سی پلس پلس نه پیژني کلیر نام ها د اینجا د نیم سپیس یک لایبرری است به نام استاندارد از اینجا میگیره خلاص. خب بیان اگر ما نشته نکنم باز چی میشه بیان ختم لار اگر شما نشته نکنین باز چی میشه بیان کمپایلر چی میگه باز میگه نمیگه چی میگه در این نمی لاین نام user error cout was not declared باز میگه باید نمیشناسم پیشتر که او استریم نمی بود میگفت که کار انجام داده نمیتونه آلی چی میگه آلی نمیشناسم cout به چی معنی cout به چی معنی از کجا گرفته شده ما برش میگم که استاندارد لایبرری گرفته شده خب ما استاندارد لایبرری ختم ساختم نیست اینجا موجود نیست اون نمیشناسه از کجا آمده آلی شما مجبور هستین اگر استاندارد لایبرری از این استفاده نمیکنین باید نوشته کنین std colon این برای حواله است رفرنس است یعنی به این معنی اینمی cout از کجا گرفته شده از std استاندارد لایبرری گرفته شده آلی کمپایل کنین میگه مشکل حل شد. خب مشکل در اینجا است آلی اگر شما شاید در یک پروگرام 100 تا سیاوت نوشته کنین پیش از هر سیاوت باید std colon نوشته شود مشکل است یا نیست بیان ببینیم میره ما نوشته میکنم this is come on यार देर पतंग कड़ा मजा this is another message clear نشته کردیم خب در اینجا std نشته شده نه خیر کمپایل کنین میگه این خوب مشکل نداره این مشکل پیدا کرد باز نشته میکنین std colon
نو یو پروګرام چې ته جوړه سافټویر نو کې خو به یو سی آوټ نه کېدای شي شل ډیر ځاني او صرف بیا سی آوټ هم نه ده تاسو په نوم د اینډ اف لاین یو شی لرئ کنه اینड ऑफ लाइन कट हमें करा इन्हें मेरा के निशान दाद बारजू इन्हें मेरा निशान में था खूब अगर इन लाइन बाशा बची माना खा बयान कंपाइल में करें कंपाइल रन करें नतीजा बता निशान दाद खूब मद्दू सियावत निश्ता करें इधर एक लाइन बारी मा निशान दाद चिरा के कार सियावत इन्हें मीने कि सिर्फ सियावत में था ना कि एक लाइन देंजा जुदा करना नहीं तो बरशमी एक देगा कलिमा मुशखस सी प्लस प्लस मीगी के लाइन ब्रेक करना वो कलिमा चीज़ ने नमीजा इंजर्शन ऑपरेटर एंड ऑफ लाइन मारे तशरीह में करूँगा सिर्फ बखातिर जी कि एंड ऑफ लाइन वाले नाम शनासा बिदुन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बयान कंपाइल करें चिमेगा खाई नमीजा क्लिक करा यानी कर्सर देंगे हमारा चिमेगा एंड ऑफ लाइन वाज नॉट डिक्लेयर्ड बस असर निश्ता करें STD कॉलन ऑल कंपाइल करें मुश्किल नेस्त रन करें द दो लाइन बता निशान दाद खूब बाज़मी मुश्किल शद चिरा एक दफ़ा निश्ता ना करें खूब ज़ुबान कंट्रोल Z कम्प्लेंट तरीका रहा बस उससे इशू उस दौली का एंड ऑफ लाइन कंपाइल रहने का मुश्किल नश्ता 10 यार्ड लिखे मुश्किल नश्ता सल लिखे वे लिखा और फामिदा शद गुड एंड व्हाट इज मैन दस मारे खुखी या दारे ख फंक्शन दे चला मैन एक फंक्शन है फिलहाल दुमरा पोशिश दे फंक्शन से तवे संग कार के मुखबला जोड़ो गया फंक्शन यहीं देखिए सही ना मैन यो बिल्ट इन फंक्शन ده बिल्ट इन माना मखके ना मौजूद ده دا مونږ نه تشریح کوو مونږ نه لیکل مونږ لیکو کار خپل کوي هیڅ کار انجام میده اینا ما میگیم من نام فانکشن است اینا ما میگیم پرانتزیس چی میگیم خب فانکشن خدا من دیتا مونږ وایو د دوه قوسونو ته اینا ما میگیم پرانتزیس parenthesis सोक पर आई लिखी सोक पे ही बस parenthesis वर्ता है दस कार कहीं leave it मुंग न पोई को फिलहाल करें parenthesis बाद जो इन्हें मिचियास इन्हें मेगम curly brace इन्हें मेगा brace या bracket वर्ता है अवसल के देनुम curly brace था curly यानी मिसी सारा इंसान ही कनो इख्तानी देश आओ वन्नी देशी अतः curly वाई हाँ कज़िल तजोड़ कमर अतः कर्ली ब्रेस गोरे दाम हम दसे द द्वारा योजाय के सारा जके द नुमर का कर्ली ब्रेस द स्टार्ट कर्ली ब्रेस है द क्लोज द एंड कर्ली ब्रेस द ओपनिंग द क्लोजिंग इनमी क्या है ये एक बॉडी रा एक बदन रा चीज में करना जोर में करना इधर वो बॉडी जोड़ी गया ब्लॉक वजूद में आ रहा है इनमी इधर मतलब दार है सुमरा कोड चिकवे पदे दो कौसुने पदे द मेन बॉडी की वजह This is called body of main function. This is why body of main function. ما फिलहाल नहीं लिला से कार कही सिर्फ तशरीह में कुछ दात से शायद दा फंक्शन नुम शो main दा parenthesis शवाले दा curly brace शुरू शो बंदी की दे टोल तवाई body of main function या body के देश नूर body हम भी if हम या body उलरी loop हम या body उलरी आइंदा की मुंगवाई ब्लॉक मरतवाई आओ बॉडी हम मरतवाई ब्लॉक या बॉडी तो च सुमरम कोड कवे मेन फंक्शन के कवे चिरा मा हर कोड फिलहाल द मेन फंक्शन में करें दलते सवाल बोले जे दलता ना कोम द मेन फंक्शन न बाने दलते बोले लिखम सी आउट याद साथे उस द पॉइंट तम द याद कई मेन फंक्शन चिदा 10 ता स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन पॉइंट समाना मिसाल दे और कोर्स में कगवाल दलते प्लान तदबीक के बाद कम जना अमर वाखले या इजाज़ा वाखले इदारे ना स्टा प्रोग्राम ची कंपाइलर ची कार शुरू कई द देजी नहीं शुरू कई दा खो मख के ना प्रोसेस शुरू दिया सर हम कार न लो स्टा को द देजी ना तशरीकी स्टार्टिंग शुरू के दो एग्जीक्यूशन तदबीक दल पॉइंट नुक्ता स्टा द आगाज द कंपाइलर द आगाज नुक्ता कम है वाला दा वाला दे माने द कंपाइल कई और एग्जीफाइल तेरे ना जुड़े तस अपन नतीजे के आया दा रातल अगर कंसोल मोड के तौर स्क्रीन की दखकारा के दल ना सिर्फ ता पैगाम रात दल नुस्त टोल कोड फिलहाल दल लिखी आया मुंग देबान नशु लिखल फिलहाल नशि लिखल है दे माना दा लिखल है शु आइंदा की नो मेन फंक्शन इज द स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन पॉइंट जमुकार दल का खिली बटन दसेरा दे जना कार शुरू की
फिलहाल बटोल कोड दलते लिखे او یاد ساتئ what is this is called a statement مونږ په د څومره پروګرام چې کوو کنه int a is equal to 10 لکه ځلې کما آینده کې تاسو int a is equal to 90 this is called statement د تاسو وايي statement دې دمغه statement وایو statement او هر statement یاد ساتئ په سره ختمي سیمی کولن سره دا سبا ان شاء الله موږ دی باندې خبرې